بسم الله الرحمن الرحیم. د آفاق انعکاس خپرونې ته ښه راغلاست. د اسلامي امارت له بیا واکمنېدو نږدې 15 کلونه تیریږي، خو لا هم یو شمېر متقاعدین په هیواد کې شکایت لري چې دوی لا تر اوسه پورې د تقاعد پیسې نه دي ترلاسه کړي. تیر کال د دوی لپاره یوه ځانګړې محکمه هم جوړه شوله او داسې انګیرل کېده چې ګوندې اوس د دوی دغه ستونزې حل شي، خو یو شمېر متقاعدینو خپلې د تقاعد پیسې ترلاسه کړي او یو شمېر یې لا هم نه دي ترلاسه کړي. اوس پوښتنې دا دي چې ولې یو شمېر متقاعدین لا هم په دې نه دي توانېدلي چې د خپل تقاعد پیسې ترلاسه کړي. د کومو ځانګړو برخو متقاعدینو خپل تقاعد ترلاسه کړی دی؟ حاکم نظام باید پر وړاندې څه وکړي تر څو د دوی دغه ستونزې حل شي او دغه اقتصادي ننګونې د دغو متقاعدینو لپاره څومره ستونزمنې دي او څومره ستونزې ورته راولاړې کړي دي. د آفاق په انعکاس خپرونه کې پر همدې موضوعاتو باندې تم کیږو او بحث کوو او په همدې تړاو سره په خپرونه کې د متقاعدینو ټولنې مشر ښاغلی افندي سنګر میلمه دی. سلامونه، ستړي مو شئ، په خیر راغلی. ډېره زیاته مننه چې وخت مو راکړ. په پیل کې دا راته ووایئ چې ولې مو لا تر اوسه پورې خپل حقوق او تقاعد نه دی ترلاسه کړی؟ مننه جناب مشهد صاحب. له ټولو نه مخکې زه تاسو ته سلام او د تخنیکي همکارانو ته او د افغانستان ټولو متقاعدینو ته سلام وړاندې کوم. علیکم سلام. تقاعد خو داسې موږ خو دې کې ډېرې مصاحبې هم کړي دي او ټول په دې باندې پوهېږي چې تقاعد یو مسلم حق دی. یو متقاعد ته کارمند دولت چې ټول زړیږي، هغه چې په کهولت ته ورسېږي زوړ شي نو هغه ته تقاعد ورکول کېږي او مسلم حق ده او دولت مکلف ده چې ځکه د ده ته یاشا وي باطنه باید د خبر وسي. نو فعلا لپاره زمونږ د تقاعد دا ذاتي 5 کال شروع ده چې موږ ته متقاعدینو ته تر اوسه پورې دغه خپل حق مسلم حق مو ده چې زما له معاش نه ګرځېدلې پیسې دي، هغه د وزارت مالیې ته تللي. وزارت مالیې د افغانستان بانک کې دا ذخیره شوي دي. کوم وخت چې کارمند دولت کېږي هغه کال په کال باندې متقاعدینو ته هغه پیسې ورکول کېږي، ځکه چې هغه د دوا ته ضرورت لري، هغه فامیل لري، هغه لمسیان لري، هغه د کور کرایه لري. نو دا دولت لازمه ګڼلې ده، په قانون کې ده چې دا باید دوی ته حقوق ورکړل شي. او دغه تقاعد زه همیشه وایم چې تنها په افغانستان کې نه ده، دا په ټوله نړۍ کې عام یو رواج ده، یو قانون ده د تقاعد. حتی دغه د خلفاء راشدینو را په دې خوا حضرت عمر رضی الله تعالی عنه یو یهود ته د بیت المال نه پیسې ورکړي چې هغه هم کارمند دولت و، هغه ته جزیه ورته ویلې، جزیه ورکول کېدله. نو که چیرې دغه تقاعد حرام وای یا په قانون کې نه وای، دا په شرعي نظام کې هم دا تقاعد شته ده چې د حضرت عمر رضی الله تعالی د خلفای راشدینو په وخت کې دا تقاعد ورکړل شوی ده. له مغې ځایه نه دا تقاعد پاتې ده تر دې زمانې. ولې د فعلا لپاره زمونږ تر جمهوریته پورې موږ ته ټول حقوق کال په کال راکړل شوي دي، په وخت زمان سره راسته شوي. ولې کوم وخت چې دغه افغانستان ته کوم تحول راغلی ده، امارت اسلامي راغلی ده، نو موږ تر اوسه پورې حقوق نه دي اخیستي. ځانګړې محکمه هم جوړه شوله، دوی ومنل چې آیا دا ستاسو حق دی او تاسو ته باید درکړل شي؟ بلې، دا په اساس د فرمان د شیخ صاحب باندې یو ځانګړې محکمه د متقاعدینو لپاره ایجاد شو. اول خو زه دا وایم چې محکمه د مجرمینو لپاره ده، نه د متقاعدین. متقاعدین هغه افراد او اشخاص دي چې د افغانستان خاورې د افغانستان خلکو ته صادقانه خدمت کړی ده، رشوت یې نه ده اخیستی، وطن یې نه ده خرڅ کړی، بیت المال یې نه ده خرڅ کړی. دا نو دې ته ما ډېرې ویلي چې دغه محکمه تقاعد ریاست باید جوړ شوی وای. محکمه د مجرم لپاره ده، موږ مجرمین نه یو. موږ د افغانستان خلکو ته د افغانستان خاورې ته موږ صادقانه خدمت کړی ده. نو فعلا لپاره محکمه ایجاد شوې، دا مو ومنله چې کوم شرایط چې د امارت اسلامي دي، کوم قوانین دي، هغه موږ په ځان باندې منو، ځکه چې موږ اوس په فعلا امارت اسلامي د بیرغ لاندې دلته زندگی کوو، په کابل ښار کې پراته یو، ولایاتو کې پراته یو، موږ بیګانه ځان نه ګڼو. نو موږ همیشه دا وایو چې درسته ده موږ په هر حکومتو ته کار کړی ده، تنها جمهوریت کې نه، مخکې له جمهوریت هم موږ خدمت کړی ده. ځانګړې محکمې دا ومنل چې دا ستاسې حق دی باید درکړل شي؟ ځانګړې محکمه کې خو فعلا دا لپاره ده چې هر متقاعد چې ریاست تقاعد ته ځي په اساس دی. ریاست تقاعد تقسیم اوقات جوړوي، د یوې میاشتې 25 تاریخ د هر میاشت کې تقسیم اوقات جوړوي محل ویش لپاره چې کوم وزارتخاني پلان کې لري هغه ورکول کېږي. نو کارمند د متقاعد چې ریاست تقاعد ته چې نوبت یې وشي په اساس د تقسیم اوقات هلته ځي مراجعه کوي، نو اول به دی عریضه نوشته کوي. عریضه چې نوشته کړله بیا ځي محکمه، هلته ځانګړې محکمه ده چې په هغه محکمه کې قاضي صاحبان هم ناست دي، هلته نماینده د ریاست تقاعد هم شته، نماینده د هر وزارتخانې چې نوبت وي هغه نمایندګان هم هلته ناست دي، محاسبین هم ناست دي. نو دی هلته مراجعه کوي، دی به په ورقه عرض کې باید ولیکي چې
چې زه په دغه کال کې له پوهنتون نه فارغ شویم مقرر شویم او په دغه کال کې ما تقاعد اخیستی ده او دا هم باید ذکر شي چې ما دغونه پیسې د جمهوریت یا مخکې له جمهوریت کې د تقاعد حقوق اخیستي دي دا ورکول کېږي قاضي صاحبانو ته هغه راجع کوي اول پروسس کېږي د اسناد فعلا لپاره دا محکمه وظیفه پروسس دی د اسنادو ده چې دا دقیق شي آیا دغه متقاعد ده که نه ده یو خو دا ده دوم دا ده چې د څو کاله خدمت کړی دی هم دا پروسس کېږي درېیمې دا ده چې دوی څو کاله حقوق اخیستي دي نو دوی هلته فعلا لپاره دغه تقاعد یعنې یو محاسبه ورسره کوي مکمله محاسبه ده ما درته ویلې پروسس د اسنادو دې معنا لري چې دا ټول پروسس کېږي د دوی محاسبه کوي نو متقاعد دوی یو کار متقاعد ده چې یا 10 کاله یا 40 کاله خدمت کړی ده تنها د تقاعد په نامه باندې چې کومې پیسې وضع شوي تنها د تقاعد په نامه هغه پیسې دوی جمع کوي 10 کاله د 40 کاله دا ټولې جمع کوي پخوا کې دلته هم عریضه کې نوشته کېږي چې تاسې څو کاله حقوق اخیستي دي یا په جمهوریت کې یا مخکې له جمهوریته نو متقاعد ته خو کال په کال حقوق ورکول کېدل نو دا پیسې هم جمع کوي دا اخیستل شوي پیسې د تقاعد له پیسو نه منفي کېږي دا چې منفي سوې که چیرې پیسې پاتې شوې دا مستحق ګڼل کېږي که پیسې پاتې نه شولې مستحق نه ګڼل کېږي زه ځکه زه خپله مستحق نه ګڼل کېږم ځکه ما 4 کاله حقوق د تقاعد که داسې چېرته محاسبه وشي آیا فکر کوئ چې ډېری متقاعدین به مستحق وي که داسې محاسبه وشي نو ډېری متقاعدین خو به مستحق نه ګڼل کېږي اوس فعلا لپاره دا پروسه چې دا روانه ده اکثریت نه مستحق کېږي هغه سړی مستحق کېږي چې چا بیخي د ریاست تقاعد نه یو کالم پیسې نه اخیستي هغه مستحق کېږي چا چې 2 کالم حقوق د تقاعد اخیستي هغه مستحق کېږي تاسو بیا ولې دوی ته وایئ نه چې دا خو د تیر نظام محاسبه ده دا باید هغوی کړې وای که چېرته واقعا هم داسې وای چې مثلا دوی باید موږ ته تقاعد نه وای راکړی یا هم محاسبه باید نه وي شوی نو په همغه وخت کې باید موږ ته دغومره پیسې نه وای راکړل شوي اوس چې 4 کاله تیر شوي دي تاسو بیا موږ سره محاسبه کوئ او اوس موږ نه غواړئ چې موږ مستحق نه یو دا خو نه ده صحیح دغه ما خبرې موږ ډېرو چارواکو سره کړي چې هغه جمهوریت نومې جمهوریت اوس امارت اسلامي ده هلته درې رنګه بیرغ و اوس سپین بیرغ ده قوانین جدا و نوم جدا و نو جمهوریت کې چې کومې پیسې ما ته راکړل شوي هغه بودیجه دغه جمهوریت وه د امارت اسلامي بودیجې نه موږ ته چا پیسې نه دي راکړي د جمهوریت بودیجه وه سنجش شوې ده په اساس د مغه بودیجې باندې چې کوم حقوق زموږ هغه راکړ کېدل نو هغه حقوق چې جمهوریت کې ما ته راکړل شوي هغه د دې لپاره راکړي چې زه باید مصرف کړم هغه ما نه دي ساتلي نو چې هغه ما ته راکړل شوي چې هغه اوس نه ده که دوی چیرې اوس وغواړي نو زه قرضداره کېږم نو زه دې ته حیران یم چې زه به نو څه خرڅ کړم او هغه محاسبه باید تر همغه 2021 کال پورې وشي هغه ختمه شوه حکومت ختم شو محاسبه ختمه شوه زموږ حقوق ختم شو اوس فعلا لپاره نظام نوی ده بیرغ مو نوی ده قوانین مو نوي دي که چېرته هغه نظام هم وای تاسو ته به حقوق درکول حقوق راکول نو فعلا لپاره باید موږ ته امارت اسلامي له بودیجې نه دی راکوي راته نو موږ هم دا پیشنهاد کوو امارت اسلامي ته چې زموږ مشکل هم دی کې ده اوس ما نه تقریبا 40 کاله د تقاعد په نامه پیسې ګرځېدلې دي نو فعلا لپاره ما ته وایي چې ته مستحق نه نو په ما سخته راښایي زه څه وخورم دا متقاعدین ټول په کرایي کورو کې ناستي زندګي خرابه ده دا به څه وکوي پخوا سره بل دا ده چې موږ ټول امیدواري تقاعد ته ده که اختر وي موږ چې زه د تقاعد پیسې راکوي که زوی ته کوژدنه کوو چې تقاعد پیسې راوځي که حج ته ځو وایي چې تقاعد پیسې راوځي نو دا مشکلات دي اوس هغه د تقاعد پیسې هم تر اوسه پورې موږ ته نه دي رارسېدلي ځکه د دې دا فزیکي پیسې اوس خو پروسس د اسناد روان ده فزیکي پیسې تر اوسه متقاعدینو ته نه دي ورکړل شوي ولې برنامه یې زه منم ریاست تقاعد ډېر ښه پاک شفافه برنامه شروع کړې ځکه دقیق محاسبه کېږي ځکه خیالي متقاعدین موږ هم درلودل دا هم صفا کېږي پروسه ډېره شفافه ده ډېره عادلانه ده ولې زموږ د متقاعدینو مشکل دا ده چې موږ ته امارت اسلامي نه دا تقاضا کوو چې زموږ نه هغه اخیستل شوي پیسې چې په جمهوریت کې هغه باید منفي نه شي دا یو دوم مشکل زموږ دا ده چې نظامیانو نه 5% تقاعد ګرځېده ملکیانو نه 8% ګرځېده آخرین نو بیا په خواته د دې لپاره چې د 40 کاله یا 10 کاله خدمت کړی ده د خدمت خوا سره د دې په حق باندې دا تصمیم نیول شوی و چې دوی سره باید د مساعدت په نامه باندې دوی سره یو څه اندازه کومک وشي نو هغه دولت 11% جمع کوو سره 15% موږ نه ګرځېدل د تقاعد په نامه 11 هغه سو نو موږ 14% باید موږ مستحق آخرین معاش نه ده
اوس موږ 100% تقاعد اخیستی دی، آخرین معاش باندې کېږي، ولې د فعلا لپاره دا نه کوي. بل مشکل زموږ دا ده چې فعلا لپاره تقاعد خو داسې یو پروسه وه چې که چیرې خپله متقاعد ژوندی خپل حق اخلي، که چیرې متقاعد مړ کېږي نو د هغه ښځې ته هم دا حق ورکړل کېږي، که هغه هم نه وي د ده اولاد ته دا وکالت خطونه د هر یو وکیل جوړېږي، دغه حقوق دي د متقاعد اولادو ته هم ورکول کېږي. د فعلا لپاره امارت اسلامي داسې یو برنامه جوړه کړې ده چې دا قطع علاقه په نامه موږ ورته وایو چې د دایمي عمري دی دا پروسه ختموي، یو دم هر څه چې مستحقېږي هغه پیسې ورکوي، نور د تقاعد په نامه باندې بله کلمه بیا نشته. ښه، کومو خلکو لا تر اوسه پورې خپل تقاعدونه اخیستي دي او یا مستحق ګڼل شوي دي؟ د کومو برخو خلک دي؟ یوازې ملکي متقاعدین دي که نه نظامي او ملکي دواړه پکې شامل دي؟ د فعلا لپاره خو تقریبا 5 تقسیم اوقات نشر شوی د ریاست تقاعد لخوا نه، نو دوی په اساس د هغه تقسیم اوقات چې د هر وزارت خانې نوبت وي هغې ته نوبت ورکوي، هغې اولویت ته راځي ریاست تقاعد ته. نو په دې کې د نظامیانو به درته وایم چې جنرالان د وزارت دفاع هم نوبت یې ورکړ سو، خلاص سو، یعنې دا درته وایم چې 80% هم مستحق نه شو. جنرالان د وزارت داخلي هم نوبت یې راغی، په اساس تقسیم اوقات باندې مراجعه وکوله، چا مراجعه وکړه چا ونه کوله، هغه هم ډیر کم مستحق شو. هغه کس مستحق کېږي چې د ریاست تقاعد نه بیخي پیسې نه یې اخیستي. نو دلته خو تقاعد داسې یو شی ده چې هر یو 2 کاله اخیستي، 10 کاله یې اخیستي، یعنې داسې به ډېر کم مامورین او نظامیان وي چې هغوی د خپل تقاعد نه یې خپل تقاعد ملکیانو نظامیانو کوم فرق نشته ده. عین پروسه په نظامی هم روانه ده، په ملکیانو هم روانه ده، په اساس د هغه تقسیم اوقات باندې خپله د ریاست تقاعد پروسه ډېره شفافه ده. زه یې منم، تاییدوم یې، ډېره ښکلې. ولې زموږ مشکل په د دوو کې ده، یو خو دا ده چې موږ نه مستحق کېږو، موږ نه هغه پیسې باید منفي دوی پروسه که شفافه ده په دې خاطر شفافه ده چې تاسو اخر کې مستحق راونه باسئ. نه مستحق کېږو موږ، ځکه اوس دا زه خپله شخصا دلته ناست یم، ما 4 کاله د امارت اسلامي نه حقوق ما ته نه دي راکړل شوي، زه فعلا مستحق نه یم، ځکه ما 4 کاله مخکې اخیستل شوي دي. مګر زه بیا دا وایم چې نه، هغه چې ما اخیستې ده هغه دولت جدا و، بودیجه جدا و، نوم یې جدا و، د هر څه په نامه د تقاعد ورکول کېږي په همدې خاطر چې کله یو څوک بې وظیفې شي د هغه څخه وروسته هغه بیا څو کلونه له خپلو دغو حقوقو څخه برخمن شي. نو په دې خاطر باندې د یو نظامي مامور یا هم د یو ملکي مامور تر اخره پورې دوی ته دغه تقاعد ورکول کېږي. دې لپاره قانون هم دا شی ده. ما درته مخکې عرض وکړو چې دغه پروسه تنها په افغانستان کې د تقاعد نه ده، په ټوله نړۍ کې دا یو اصل ده. حتی په خارجي ممالکو کې دا متقاعدین ټول بیمه دي، صحي له خوا نه بیمه دي، موټر لري، کور ورته دولت ورکوي، بل دا ورکوي. ولې برعکس زموږ افغانستان کې چې څوک متقاعد سي 40 کاله خدمت وکړي، هغه کچالو من خرڅو، بولاني من خرڅو، ګدایي من متقاعدین. وروسته دغه موضوعات ته راځئ. دا راته ووایئ دغه مقدار پیسې چې دوی متقاعدینو ته ورکوي یا هم له دې څخه وروسته به مستحقینو ته بیا دغه پیسې ورکوي، څومره دي؟ آیا له پخوا سره یو ډول دي که نه توپیر کوي، مقدار کم شوی؟ نه توپیر کوي. ما خو مخکې عرض وکړ چې 15% د نظامي نه وضع شوی تقاعد دی، دا 15% ضربوي او 11% دولت ورسره جمع کوو د مساعدت په نامه، 14% د فعلا لپاره 14%. ولې آخرین معاش دغه کارمند ده چې آخرین معاش اخیستی ده هغه محاسبه کېږي. اوس خو موږ ته آخرین معاش 14% راکول کېده، موږ خو ډېرې پیسې اخیستې دي که نه. نو اوس فعلا لپاره زموږ هغه 15% محاسبه کېږي، نو 15% موږ ته هېڅ شی نه جوړېږي. نو دې کې متقاعدین سخت په تشویش کې دي. دا اوس هم که د فکر ریاست تقاعد ته ډېر متقاعدین راټولېږي، اعتراضونه کوي د دې لپاره چې دا خو زموږ حق نه شو. ما 3 کاله 2 کاله مې تقاعد پیسې اخیستې دي، ما نه 40 کاله مې خدمت کړی ده. نو دا د دې 40 کالو د 10 کالو خدمت خو زما عباس لاړ، ما نه چا کمې پیسې ګټې دي هغه هم لاړې که نه. نو موږ چې مایوس یو د متقاعدین د همدغه لپاره چې موږ سره باید لکه جمهوریت کې چې موږ ته کوم حقوق راکړل کېده 14% آخرین معاش هغه باید موږ ته راکړل شي. موږ ته هغه جمهوریت کې کال په کال راکول کېده، اوس دی عمومي یو دمي سنجش کوي. و دغه یو دمي سنجش کې موږ نه پوهېږو. په قانون کې دا ده چې هر کارمند دولت چې 40 کاله خدمت کړی هغه خپله داوطلب تقاعد وغواړي، وایي چې زه قطع علاقه کوم. په قانون کې دا موجود دی، د هغه میاد خدمت نیمیږي، یعنې 10 کالو کې ضربېږي. اوس په دغه پروسه د نوې پروسه کې چې دی دا
فعلا طرز العمل روان ده. زه خپله نه پوهېږم چې دوی زموږ ته دغه قطع علاقې په نامه په څو کلو کې دا موضوع ضربېږي. نو خو بیا تاسو وایئ چې دا پروسه شفافه ده، که چې شفافه ده نو دغه ستونزې خو باید راوځي ترېنه. نو شفافیت یې ما درته ویل ستر په ریاست تقاعد کې ده. په اسنادو زموږ خو اسناد ټول په ریاست خو دغه ریاست تقاعد ولې دغه اسنادو ته ګوري نه بیا چې دغه کار کوي؟ اوس خو فعلا ما درته مخکې عرض وکړو چې محکمه ده، حکم د محکمې هیڅوک نشي کولی. دا فیصله د محکمې چې در باندې وشي ته باید ومنې که نه. نو زه بیا دا وایم چې نه، موږ ته باید درسته فیصله وشي، هغه فیصله وشي چې د متقاعد په ګټه باندې. صحیح. راځئ دا راته وایي چې دغه متقاعدین د کومو ستونزو سره مخامخ دي. تاسو څه وخت وړاندې په خپل ټولنیزې رسنۍ باندې یوه ویډیو خپره کړې وه، د یو ډګروال و چې ډېرې زیاتې اقتصادي ستونزې یې درلودلې. دغه کیسه راته وکړئ، دغه ویډیو مو څنګه ترلاسه کړه، د نورو متقاعدینو وضعیت څنګه دی؟ جناب مشر صاحب دا یو ویډیو نه ده، څو دانې نشرې شوي دي. حتی متقاعدینو په جلال آباد کې چې حتی ټوله نړۍ پې خبره سوه چې لور یې ورته ویلي چې ما ته پلار اختر ده، ما ته یو جوړه پلاستیکي چپلقې راواخله. ولې متاسفانه پلار یې دا توان نه درلود چې هغه ته اختر کې چپلقې واخلي. د جلال آباد نه و، هغه د شپې خودکشي کړې وه، ځان یې ځوړند کړی و د متقاعد، دا هم ډګروال و. نو اولادونه یې دا اوس هم بې سرنوشته پراته دي هلته. دا یوه مسله. ډېرې ستونزې چې متقاعدین خو ما درته ویلې چې یو خو یې سنونه لوړ دي، چا 80 کاله، چا 70 کالو ته سن رسېدلی، چا له 70 نه جګ ده. نو دغه سپین ږیري چې دي نو دې کې شکر مرض دی لري، قلبي مرض دی لري، د فشار مرض دوی لري. د افغانستان سپین ږیري دي، طبیعي ده، ټول مریضان ټول دي. بل دا متقاعدین چې اوس درته وښیم دا 99% موږ روحي تکلیف موږ ته پیدا کړی ده. حتی داسې متقاعدین دي چې خپل کور نه پېژني. داسې متقاعدین دي چې تاسې مخکې عرض وکړو چې دا رسنیو کې هم خپره شوې ده، په فیسبوکو کې هم نشر شوې ده چې ډګروال خپله ګدایي کړې ده، په دې کابل ښار په منځ کې ګدایي شوې ده. نو دا ډېر د تعصب ځای ده. زه دا وایم چې دا ډګروال مکتب ویلی دی، دې ډګروال 30 کاله 40 کاله صادقانه خدمت یې کړی ده. نو هغه که چیرې دا پیسې د تقاعد ورکړل شوی نو ډګروال ولې ګدایي وکړي؟ دغه دولت هم دې لپاره لازمه ګڼلی چې دغه کارمند دولت چې سپین ږیری کېږي نو هغه باید ګدایي ونه کړي. مخکې مې عرض وکړو چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنه چې یو یهود ګدایي کې ناست و چې هغه نه یې پوښتنه وکړه چې دا ولې وایي ما ته جزیه اخیسته، زه وایي جزیې پیسې. نو دغه هلته هم په شرعي نظام کې هم دا شته ده چې او په اسلام کې خو دا نشته ده چې یو ګدایي یو هغه سړی ګدایي وکړي چې هغه 17 کاله تحصیل کړی وي او 40 کاله خدمت کړی وي، او بیا د دوی د معاشونو څخه دا پیسې ګرځېدلې وي. پیسې هم ګرځېدلې، پیسې هم زموږ په دولت کې اوسېږي، ولې هغه څوک موږ ته رانه کړي او موږ ګدایي وکړو. ډېرو مشکلاتو سره ستونزې دي. ته باور کوې چې هر ژمی تېرېږي په دې متقاعدینو باندې. یو متقاعد نه بخارۍ لري نه د لرګیو تاوان لري، ځکه نشته. او دا زه خپله شخصا د تناسب زه له کومه کوم کرایي کورونو کې پراته دي، کرایګانې نشته ده. فرهنګ و کلتور د کابل تاسو ته معلوم ده، رسم رواجونه زموږ د افغانستان تاسو ته معلوم دي. نو دغه کارمند دولت یا دغه متقاعد چې زه ته فعلا لپاره دی چې خپله معاش ونه لري، دا دولت د همدې لپاره دی ته د تقاعد ورکوي چې دا اولاد ته احتیاج نیسي، چا بل چا ته احتیاج نیسي، ګدایي ونه کوي، دی خپل مشکلات حل کړي. اوس زه خپله موږ اولادو ته ناست یو 2 روپۍ موږ اولاد نه غواړو. زه ولې وغواړم؟ ما 13 کاله مکتب ویلی ده، 40 کاله مې خدمت کړی ده. زه خپله باید د خلکو سره کومک وکړم، ولې فعلا لپاره زه دې ته مجبور شوی چې ما سره خلک کومک کوي، جامې راته خلک کوي یا شویباتې خلک موږ سره کومک کوي. زه خپله دا نه غواړم که نه، زه نظامي ما یو غرور درلود، زه نه غواړم چې زه ګدایي وکړم، زه دا نه غواړم چې ما ته زه لاس وړاندې کړم چاته. ښه، تاسو د دغو برخو له وزیرانو سره هم کتلي دي له نږدې نه؟ مثلا تاسو دفاع وزارت کې وئ، له خپل وزیر سره له خپل لوی دستي سره مو کتلي دي، مثلا ځینې نور په داخله وزارت کې ول له خلیفه صاحب سره یې کتلي دي، یا په نورو برخو کې چې دوی کارونه کول له خپلو دغه اوسني وزیرانو سره یې کتلي دي؟ دوی ورته څه ویلي دي؟ بیا دوی د مشرانو سره دا خبرې شریک کړي دي؟ شخصا خپله به ځان درته وښیم چې وزیر صاحب دفاع سره موږ لیدنه کړې 100 دفعې، وزیر صاحب داخلي سره موږ لیدنه کړې 100 دفعې، رئیس صاحب د امنیت ملي سره لیدنه کړې 100 دفعې، ذبیح الله مجاهد ته زه خپله ورسره ناست یم 100 دفعې هم د تقاعد په وزیر دوی څه ویلي بیا؟ دوی موږ ته ټول ښه وایي، ما خو همیشه وایي هغوی ډېر احترامانه موږ ته وایي چې تاسې مسلم حق ده، تاسې زموږ مشران هستئ، تاسې زموږ سپین ږیري هستئ. مسلم حق ده ولې نه ورکوي؟ نو دې دغه ورکړه کې موږ ته 4 کاله موږ انتظار وایسته، ولې متاسفانه چې ونه سو. یو هم موږ ته رد جواب نه ده راکړی. رئیس صاحب تقاعد ته ورغلي، وزیر صاحب د مالیې ته ورغلي، مولوي صاحب کبیر ته ورغلي، دا ستونزې
ستانزي صاحب یعنې داسې ما نه څوک په حتی درته وایم چې قندهار ته هم دغه ستونزې ما انتقال کړی دی چې زه باید دغه د متقاعدینو د افغانستان ستونزې شیخ صاحب ته باید دا زه بیان کړم چې دا هغه ځکه زموږ مشر دا هغه زموږ رئیس دولت دا رئیس جمهور یې بولي هغه یو ځل خو تاسو هڅه هم کړې وه چې لاړ شئ کندهار ته هغه سره کښېنئ زه بیا خپله څنګه وشول هلته هم لاړو عریضه یې رانه واخیستله د رئیس کمیسیون سمه شکایت او شماره تلیفون راکوه هره جمعه او حال اخله ولې رسمي سند ما ته چا رانه کړ چې ووایي چې دغه د تاسې حق ده د باندې وسي تاسو خو له کابل تللي وئ کندهار ته او د یو لوی مجموعې پیغام مو وړی و هغلته له شیخ صاحب سره تاسو هغلته وخت ونه نیوئ چې وګورئ کښېنئ ورسره زه خو همدې لپاره تللی وم چې زه باید شیخ صاحب ته دا د 1,70,000 1,50,000 متقاعدینو دغه اوښکې زه ویسم هلته چې دی باید زموږ دا د اوښکې ځکه دا معنوي پلار ده زموږ شیخ صاحب دا باید زما اوښکې پاکې کړي زما مشکل نه باید دی به خبر اوسي دا امارت اسلامي د فعلا لپاره هر متقاعد سره کار هم کوي دا فعلا چې تاسې ګوري دا پیلوټان څوک دي دا ټول پخواني متقاعدین دي ولې دی کوم دی نه بده نه وړي موږ دا فعلا چارواکو ته دا یوه جمعه مخکې لوی درسي صاحب موږ کېناستلو په ډاګه ورته ویلې چې موږ نظامیان ټول د افغانستان خاورې خدمت ته موږ حاضر وو مخکې هم حاضر وو اوس هم حاضر وو 10 کاله بعد هم حاضر وو ولې موږ باندې اعتماد وکړي موږ د دې دا تحصیل چې موږ کړی دی د افغانستان د بیت المال د پیسو نه ما تحصیل کړی ده که په خارج کې مې تحصیل کړی که په افغانستان کې مې تحصیل کړی دا د دې لپاره کړی چې زه د افغانستان د خاورې عسکر یم د افغانستان د خلکو زه یو عسکر یم خدمتګار یم خیر اوسي اوس ویل کېږي چې دوی یو اپلیکیشن جوړ کړی ده دغه اپلیکیشن څه رقم استفاده کېږي او د جوړېدو دغه موخه څه ده دی به دا باره کې خو یو بابت کې خو دا اپلیکیشن د دې لپاره زه ښه ګڼم چې ډېر متقاعدین دي چې په خارج کې دي ډېر متقاعدین په ولایاتو کې دي موږ نشو کولی چې یو متقاعد خاص د پروسس د اسنادو لپاره یا د اوحال لپاره بدخشان نه دی راشي 2,000 کرا ورکړي دلته په کابل کې د 15,000 روپۍ په هوټل کې ورکړي یا له خوست نه راشي یا له هرات نه راشي لرې ولایتو کې دې ته زه خوشحاله یم ولې مشکل زموږ کې څه شی ده چې دغه متقاعدین چې دي دا پخواني خلک دي دا پخواني خلک دا ساده موبایل باندې فعلا نه پوهېږي آیا دا متقاعد په اپلیکیشن باندې څنګه پوه شي هغه غټ موبایل پیسې نه لري دا غټ موبایل چې پیسې اول پیدا کړي بیا دا کریډیټ غواړي دا انټرنیټ غواړي نو متقاعدین د دې توان قدرت نه لري چې دې ته اول خو دسترسی نه لري دوم دا ده چې د دې توان قدرت هم نه لري نو دا دوه مشکلات موږ لرو زه داسې هغه کوم که نه سهولت ده زه په دې پوهېږم سهولت دی که مثلا په دغه شیانو باندې دوی پوهېدلی یو څوک چې مثلا له بدخشان راځي کولی شي چې عملته له کوره په دې اپلیکیشن کې خپله ستونزه حل کړي خو دا چې دوی نه پوهېږي دا بله ستونزه ده د دې د حل لپاره مو زه خپله درته ناست یم زه په دې اپلیکیشن باندې نه پوهېږم چې زه څنګه دا واس کړم زه څنګه ګوګل ته لاړ شم زه څنګه د دې دوی خو ستاسو سهولت غواړي اوس په دغه خبره کې او تاسو په ده باندې نه پوهېږي د حل لاره څه ده نو ښایي حل لاره دا وه چې دغه مخکې چې کوم تقسیم اوقات دی اعلانوه دا ډېر ښه و ځکه تقسیم اوقات ریاست تقاعد کې به زوړند څه ما به یې کاپي واخیستله ما به ټولو ولایاتو ته ولېږه ټول متقاعدین په هر ولایت کې چې هغوی به خبر وو نو موږ په ګروپ کې هم نشته و بیا به هغوی خپل ولایتونو ته تلل تقاعد ریاست ته که نه بیا به کابل ته راتلل نه فعلا لپاره خو دا پروسه ده دغه موضوع موږ مخکې رئیس تقاعد سره هم دا شریکه کړه چې اوس موږ خو تنها متقاعدین په کابل کې نه لرو موږ په 14 ولایتو کې متقاعدین لرو حتی په خارج کې هم موږ لرو نو د دې په خاطر باندې چې څنګه وکولی شي چې هغه متقاعد دلته راځي موږ په ولایتو کې مستوفیت لرو مدیریتونه د تقاعد لرو نو زه امارت اسلامي نه ریاست محترم تقاعد نه وزارت مالیې نه دا تقاضا کوم چې دلته موږ په هر ولایت کې مستوفیت لرو د هغې د متقاعدینو د سهولت په خاطر باندې هغوی باید هلته مراجعه وکړي د هغې هر ولایت کې هملته بل دا ده چې دا متقاعدین که ټول دلته راشي یو ازدحام هم دلته جوړېږي ازدحام هم ښه نه ده نو د دې په خاطر باندې ولایاتو کې باید دغه پروسه هم هلته شروع سي نو دا د متقاعدینو لپاره هم سهولت ده د امارت اسلامي لپاره هم سهولت ده ځکه هغه ازدحام دلته کمیږي په ریاست تقاعد کې موږ هلته په ولایاتو کې باید دا برنامه هلته تطبیق سي او هغه څوک چې مثلا د انټرنیټ د استفادې ستونزه لري یا انټرنیټ نه لري یا غټ موبایل نه لري هغوی هم کولی شي چې بیا هلته په خپلو ولایتونو کې ولې دا اپلیکیشن زه بیا تاییدوم ډېر ښه ده سهولت ده زه په دې پوهېږم چې ټکنالوژي ډېر پیشرفت کړی ده ولې متاسفانه چې موږ افغانان اوسني وضعیت ته اوسني متقاعدینو ته په کتو سخت موږ ټول په قلم باندې خط لیکلی مکتوب هم په قلم کړی بیا کمپیوټر سره تا کمپیوټر هم لږ لږ زده کړه اوس فعلا په بل منظره باندې نو موږ ته لږ مشکلات ځکه چې موږ خو د سترګو نه هم ختمي یو
زړه نه هم ختمي وي، حافظې مو هم ختمې دي. نو دا لږ زر مشکلات موږ ته د ایجادوي که نه نور ښه کار ده، سهولت ده د هر متقاعد لپاره. یو وخت کې به نړیوالو بنسټونو هم متقاعدینو سره په ځینو برخو کې د مرستې ټټر وهه. اوس دغسې کومه کیسه شته ده که نه؟ اوس نړیوال بنسټونه په دې برخه کې فعال دي، د مرستو یې څه ویلي که نه؟ نړیوال خو به زه درته وایم چې په هیڅ وجه هیڅ متقاعد سره نه مرسته سوې ده او نه کوم ارزش یې ورکړی ورته. خصوصا زه دا ملل متحد ته وایم چې ته په نامه د حقوق بشر یو ریاست لري، دبلیو پی لري، ډېر هغه لري دلته. دا ملل متحد د ماته دونه وایي چې موږ متقاعدینو سره کومک کړی ده. ولې دا متقاعدین ګوره همیشه اعتراضونه کړي، چغې وهلي چې موږ سپین ږیري یو، تاوان نه لرو، قدرت نه لرو. نو زه په نړیوالې نه هیڅ رضایت نه لرم. حتی یو عادي پوښتنه هم د متقاعدینو چا نه ده کړې. ولې مخکې چې دا برحاله وه همدا نړیوال ټولنه وه چې پیسې به یې ورکولې، مرمۍ به یې ورکولې، استفاده به یې کوله. اوس دا نړیواله ټولنه ولې موږ داسې په تش میدان کې پرېښودلو؟ دریشي به مې راکوله، ډوډۍ به مې راکوله، راته ښه به یې په شا ډب ډب کولو د وطن خر. ولې اوس لپاره موږ یې داسې هیر کړي چې هېڅ موږ ته اهمیت نه راکړي نړیواله. او حتی دغه نړیواله ټولنه باید دی، ځکه چې زه اوس د فعلا لپاره افغانستان کې د داخلي بودیجې نه بودیجه منظور شوې ده. دا بودیجه ډېره مشکله ده، ځکه ایها او باسازي کې دې شروع کړې، سرکسازي کې شروع کړې ده، نور مسایل لري نور. نو زه دا خارجي ټولنې ولې دی کومک نه کېده افغانستان کې؟ پخوا امریکا څومره کومکونه کول، نورو مملکتونو په نامه د یونیوان باندې، په نامه د بشري مرسته راپوپیانه. ولې دې کې نړیواله ټولنه زما سخت د انتقاد وړ لاندې ده چې تاسې هیڅ د حقوق بشر ته هیڅ احترام نه لرئ. ښه، اوس به څه کېږي؟ له مشرانو سره مو لیدل، وزیر دفاع سره مو لیدلي دي، له ادرسي سره مو هم لیدلي دي، مولوي صاحب کبیر سره مو هم لیدلي دي، له ډېرو برخو سره مو لیدلي دي. څه فکر کوئ نتیجه به څنګه وي؟ آیا مثبته به وي پایله که نه؟ آیا متقاعدین به د کال تر پایه پورې خپل تقاعدونه ترلاسه کړي، هغه حقوق چې دوی وایي دا زموږ حق دی هغه به ورکړل شي؟ دا خو همدغه د منډې وي، همدغه چیغې وي د متقاعدینو، دا هلې ځلې وي، دا مشرانو سره مشرانو به موږ باندې په زړه درد وکړو چې شیخ صاحب فرمان صادر کړي چې تقاعد حق ده. مخکې چا نه منله، موږ تقاعد چا نه منو. نو دې باندې موږ افتخار کوو چې دا هم چې موږ یې ومنلو موږ ته کور ودان. ولې زموږ فعلا لپاره ستونزه دا ده چې ما درته ویلي چې 5 تقسیم اوقات یعنې 5 میاشتې کېږي چې دا برنامه د تقاعد شروع شوې ده. ولې ډیرو ته ښه ده، هغه چا ته ښه ده دا پروسه فعلا لپاره چې چا هېڅ یوه روپۍ د ریاست تقاعد نه، امارت نه یا جمهوریت کې نه اخیستي، د هغې لپاره دا پروسه ښه ده. ما ته مشکله ده چې ما په جمهوریت کې 4 کاله حقوق اخیستي، زه مستحق نه یم. همدا ما غوندې 90% نور متقاعدین چې هغه نه مستحقېږي. پروسه خو جریان لري. ما خو مخکې عرض وکړو چې پروسه جریان لري، محکمه ایجاد شوې ده، په اساس د مغه فرمان باندې ټول موضوعګانې حل کوي. زموږ مشکل دوه موضوع کې دي چې یو هغه اخیستل شوې پیسې دې باید موږ نه وزنه کړي، دې سره منفي نه کړي. دوم دا ده چې که دغه کلنۍ نوي کال په کالي دغه به هغه محاسبه چې دوی کوي د هغه څخه وروسته متقاعدین مستحق نه شمیرل کېږي. ډېره زیاته مننه، خیر وسي چې راغلی او خدای دې هغه ورځ راولي چې بیا تاسو له ځان سره ولرو، په هغه ورځ باندې مو خپل حقوق ترلاسه کړي. تاسې نه هم ډېره مننه، بریالي اوسئ، کامیاب اوسئ. سلامت سي، خیر وسي. درنو لیدونکو له تاسو هم ډېره زیاته مننه، خیر وسي چې تر پایه مو زموږ خپرونه در سره تعقیب کړله. تر بیا مو الله مل ښې چارې او ښه وختونه.